انسان یم په حالاتو مزورېږم وطن والا باور وکړه له زړه راخفه کېږم وطن والا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن لیدونکو، نن د داسې یو ورور ترڅنګ راغلی یم کوم ورور چې د خپلو درو بچیانو دپاره د ژوند له هر ډول اسانتیاوو ځان بې برخې کړی، خپل کور یې خرڅ کړی، خپل هر څه د لاسه ورکړي دي. د ده درې بچیان چې داسې ګورئ د وینې په کینسر باندې اخته دي. که کله موږ داسې فکر وکړو زموږ ستاسو یو کوچنی ماشوم چې هغه ناروغ شي څومره ورته دردېږو. دا ورور د څو کاله کېږي د خپل اولادو له دغه مرض نه کړېږي، نور به د ده له خولې واورو چې ژوند یې څنګه مخته ځي. ورور څنګه د ژوند مخته ځي؟ والله خو کروان صاحب دغه 18 کاله کېږي چې زه دغه وینه ورکوم. مخکې ښه وم، وضعیت ښه وم، پټی مې وي، کور مې و، دا مې ټلې ته خرڅه کړې، مې سلایلې ته مې سترګې دي، مسافر ورڼې ته مې سترګې دي. تونې مې په نن غږ وکړو چې کروان صاحب موږ سره یوه خپرونه وکړه چې د مسافر ورڼه موږ بچیانو سره دغه مریضۍ کې شرکت سره وکړي، مثال یوه براخه سره وکړي. نو مو د وینې د درې بچیانو زه هر هفته زه ورولم. په هفته کې په خدای زه 10,000 افغانۍ زه صرف دی دپاره زه د ګډې نه بچت کوم، زه دی دپاره وین دپاره پیدا کوم. نو مو ولاکه المنځه په سیر وي، مړی خوراک مې مړی خوراک په سیر نه ده، ځکه چې موږ پرین غر مې مړی خوړل دي، ویګیا مړی مې خوړلو، مو ته نه پاته لګېږي چې مو څه شی خوړلي، ځکه وړه ذهن مې دی طرف ته ده. شپه ورځ یې وکړې دور مې دا بچی مې ډېر ښه د شپه ورځې ولاد مې وکړې، ولا دا سیرومینه، دا پچکاری، دا وایم 2 وره مو په دا کې پېښور ته مې وړله، اسلام آباد ته ریول هسپتال کې مې بستر 12 شپې مې بستر کړه، 6 شپې مې بیا بستر کړه. خو اخر مو سره پیسې خلاصې شوې، ولته خو پیسې لګېږي، ډاکټر یا غواړي، رشقه یا غواړي، موټر یا غواړي، مو سره نه ده چې ونه وه پیسې زه راولم. مو ته یې وویل چې بیا 6 شپې بعد میاشت بعد به د بچی د ولي چې د دویي ختمه شي، زه هغې دویۍ پیسې ولاکه ده چې زه دویم ورته واپسې ورشم. نو مو سره مسافر ورڼه دا براخه کې د کوماکه سره وکړي چې 15 یو ارلګي یا مو ته یک چکه دریاب نشه. نو مو ته د بچیانو دپاره مې په هفته کې وینه نه ده، خو هغه لرې وطن یا انډیا یا پېښور یا اسلام آباد هغه مخه خو زه نه وینم، صرف چې د په هفته کې زه دوی ته وینې ورکوم په 10,000 افغانۍ مو نڅي، خو مو سره هېڅ طریقه ولاکوي. یعنې کسان مې کې چې داسې شي ته مې سترګې نه غړېږي چې زه شی خرڅ کړم، نه یې لرم. قدرمن لیدونکو، زما دغه ورور رښتیا هم په ستونزو او مشکلاتو کې دی. خدای پاک دې په موږ تاسو باندې داسې ورځ نه راولي لکه څنګه چې په دغه ورور باندې راغلې ده. که تاسو هغه د خپلو بچیانو هغه صدقه وباسئ چې شکر په داسې حالت باندې نه دي، دغه ورور ته یې راولېږئ، دغه ورور به انشاءالله یو څه ګزاره پرې وشي. راځئ چې دغه ورور په ګډه لاسنیوی وکړو. دغه ورور څو ځله نور ویډیوګانې هم کړي دي، نشر کړي دي، خو دا ورور نن مجبوره دی، نن دی هر څه ته لاس اچوي. ولې چې خپل 3 اولادونه چې هغه په داسې یو حالت کې دي، مرګوني حالت کې دي، د دوی دغه درد زغملی نه شي، د دوی دغه حالت زغملی نه شي، دی تر دې حده رسولی دي. داسې خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی؟ کور مې دغه کم زیات 4-5 کاله مخکې خرڅ، زه کارګاره شوم، د کارګرۍ رواج یې، خو دا بچیان مې دي، نه لوپار یم، نه نشهیي یم، نه بله څه ده، خو صرف د دغه بیمارۍ خو چې ډاکټر نه بیا د رنګونه هم پېژني چې دا په رښتیا په کینسر راغلی. خپله څه کاروبار کې چې کې والا چې درته وایم جوش پپړ خرڅوم، په دغه نه زه دی ته نه پکا ګټم، او خیر اچوبوم، دی اچوبوم، جوش او پپړ خرڅوي. جوش پپړ خرڅوم، په کله کې مې ټاپری دو، د کله د ګنګای ده. هیله دې چې هرمون دې چې دی؟ هرمون مې چې نشته، صرف چې دا بچیانو وینه مې مو ورکوله، هره میاشت څه پیسې ته نه زه ولیده، نه د بلډینګې هغه یم چې مثال مو د یو بلډینګ وه، نه د موټر ارمان کم، نه د کرې ارمان کم، نه د منځک ارمان کم، صرف چې بچیان مې ښه وه، لږه پرده مې خوندي وه، چاته مې لوس نه ویني. دا اولاد چې سړی غواړي د دې دپاره یې غواړي چې کله سړی ضعیف حالت شي او دی په کور شي
ته چې اوس د خپل بچون په داسې حالت نه کسې چې ټول عمر ځوان دی او د خلکو بچون چې هغه روغ دی په زړه کې د څه تېرېږي؟ والا زه په نن حال کې نه شکر وباسم چې یا الله شکر دغه الحمدلله ډېر دی الحمدلله مشخلیږي حقیقي زه قسم د بل ورځ ته وایي چې یو مایبون بایسکل ته وخلای مو زله بدیت ته وړي چې بدیت ته لاړ شم دا زه په چوبز ګم ته نشم ګرځوي په وایخ کې نو وته لازم روپۍ کې ماخله قسم خدای د تجربه وي کوم سره ولاکه او ته لازم روپۍ سره وي چې زه د تغای مایبون بایسکل کوم چې ګرځم خیر خب مهربون نه راخو مارس ون یالاپولوس کې ډېرې غمري خروپ امري مریض امري خو چې څومره سړی واسطي کوشش وکړي نو زه د بچون د پوره هر څه کړای شم بېشکه تو خپله قرباني ورکړې تو خپل کور خرڅ کړی کاروبار نه وتلی تر دې حده چې هر هفته د یروالۍ وینه ورکوي تو خپل مسؤلیت ادا کړی دا د الله پاک یو امتحان دی چې تو یې راوستلی دی الله پاک دې بل په هیڅ چا نه داسې حالت نه راولي زه پوهېږم چې بچیانو درد د اولاد درد ډېر سخت درد دی ځکه که موږ فکر وکړو کله چې موږ یو بچی چې یو عادي ټوکلې ووایي دومره ورته ضروري وي چې بیخي حد نه لري بیا هم قدرمنو دوستانو زما دغه ورور چې نن ستاسو نه غوښتنه کوي تاسو ته بار بار وایي چې ما سره کومک وکړئ دا په رښتیا هم مجبوره دی که د ده په ځای موږ او تاسې وایي هغه زموږ او ستاسو په زړه باندې څه تېرېدی راځئ چې دغه ورور سره کومک وکړو راځئ چې د دغه اولادو سره دغه کوچنیو ماشومانو سره چې د پلار ډېرې هیلې په زړه کې ورته لري راځئ چې د دوی دغه ژوند په ښه کېدو کې یو څه برخه واخلو بیا هم یادوم چې هغه د خپلو روغو بچیانو صدقه که دغه ورور ته ورکړو انشاءالله د ده دغه یو څه موده به یې خپل بچیان په ارامه باندې وي دوی دپاره هغه وینه شوه نور شیان به ورته رسېدلي وي راځئ چې په ګډه دې لاسنیوی وکړو بیا هم څه غوښتنه کوي خلکو نه څه ورته وایي خلکو نه څه غواړي خلکو نه خو بس خدای د مسافر ونه خشو کې خدای د سفر به خطر کړي مسافر ورنه دا علم د چې مثال مصر د کومک وکړي همکاري وکړي چې دا بچون معمار کې ژوند خبره ده نو چې کم کومک وکړي دا اریو مثال کومک وکړي مطلب به ډېر پیسې جوړ شي دا زوبه غوینه مثال هغه دویا یا هغه ټسټ علاج وکم زما دغه خبرکۍ چې دا داسې کوچنی ونه ګورئ دا د 18 کالو ده 18 کاله ډېر عمر دی نورې ته څه رهي ښایي دوی ماشومان دي دوی کاشکې روغ صحت درلودلی هغه زموږ ستاسو ماشومانو په شان باندې د لوبو شیان غوښتي وای ننځکې غوښتي وای نور شیان خو دوی نن الله پاک یو امتحان پرې راوستی دوی فقط وینه غواړي چې دوی خپل ژوند روان وي او د دردونه او د مصیبتونه یو څه کم وي د خپل روغ صحت په لټه کې دي دوی نن یو پلار مجبور دی د خپل اولادو دپاره هر څه کوي هر ځای ته لاس اچوي دوی ته کومک غواړي الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي په وطن کې مو بد غربت دی اقتصادي ستونزې یو خواته مرضي چې شي دا لا ډېره سخته وي بیخي سخته وي د یو چا دپاره او چې بیا د درې ناروغان هغه د وینې په کینسر باندې اخته وي دوی ډېر څه ته ضرورت لري د دوی جګول او ټیټول وینه ورکول یعنې دوی دغه پلار نشي کولی چې بل ځای کار وکړي دوی مصروف کړی دوی سره اخته ده قدرمنو لیدونکو دغه خپرونه په همدې هیله پای ته رسوو چې بل ځل راځو د دغې ماشومانو سره کومک وکړو تر بیا ښې چارې او ښه وخت السلام علیکم جلا کړي خو خیر زنستاسو مجبور یو جلا کړي پتا کو سر لمبو باندې سوځي ګم وطن والا باور وکړل زړه خفکه ګم وطن والا باور وکړل زړه خفکه وطن والا انسان په حالاتو مزوري ګم وطن والا باور وکړل زړه خفکه ګم وطن والا باور
کېږم وطن والا غربت درنه لذت د زندګۍ قربان کړه